ها د کوم ولایت د خیره پاکستان ها کاپیسا ولایت ها پاکستان وروره زموږ په ملي بیرغ باندې مسله ده بخښنه غواړم دا مسله داسې ده چې د پاکستان او دغه نه ده خو بیا هم ته افغان یې که نه بله زه افغان یم ها ته راته ووایه چې د ایران یا نور ملکونو کې ګوره دا دغه بدلېږي دا نظامونه یو ملک ملي بیرغ یا ملي سرود یا ملي شین د توکو دي ولې د افغانستان کې دا کار د افغانان کې ولې دغه د عذاب باندې دي اخته دي چې همیشه داسې کارونه کوي چې په هغې باندې د ولس زړه ریبل کېږي او ولس ته توهین کېږي او زموږ هغه ملي شیونه په طبیعت کېږي تاسو څه نظر لرئ وروره یو ښه خبره ده ښه ملي بیرغ ده موږ افغانان یو کارونه کوي یو سری خلک دي چې په زوره دي واداره کوي ته یو کار وکړي نن ما یو ویډیو کتله هلته ملي بیرغ لګولی دی هلته ځان جنکیانې رقصي هلته ملي بیرغ لګولی دی دوی د هر کار کوي دا داسې یو کارونه کوي ټول عمر په خارج کې اوسېږي په افغانستان کې یو څه شی هم نشي هغه کولی یوې خبرې هغه نه لري واک دی راځي ملي بیرغ زما داسې دی زه دا بیرغ نه منم او زه دا بیرغ نه منم دا یعنې څه شی په هزارهګانو یو دانه د لیف راځي قام پرست دی ټول پښتنو ته کنځا کوي ټول پښتنو ته کنځا کوي ګوره وروره ملي بیرغ ته اصلي کې دی توهین کوي ملي بیرغ په زوره دی واداره کوي داسې یو کار در باندې کوي چې دی په زوره در باندې هغه کوي ملي بیرغ ته هېڅوک هغه نه کوي ستا جواب ما واغسته بېرته جواب درکړم ستا سوال ما واغسته داسې دا چې دا د یو شخص پورې تړلی اوس یو سړی به راځي بېادبي نه به هغه داسې کار به کوي نو هغه دا یو شخصي دغه دی یو د ولس خبره ده دا ګوره ماشومان خو موږ او تاسې نه یو اوس یو سړی راځي موږ دا شی غندو او دا شی هر یو ته ویو چې تاسې د ملي بیرغ نه غلطه استفاده مه کوئ ما وروره د بل چا بیرغ ته بې احترامي کوي حالانکې د هر وطن بیرغ چې وي هغې ته موږ احترام لرو که د پاکستان وي که د انډیا وي که د هر ملک وي ځکه الله تعالی ویلي دي چې تاسې د بل نقلي خدایانو ته دغه مه کوئ چې ستاسې اصلي خدای ته به کنځلي وشي نو خبره دا ده چې دا خو زموږ دغه دی موږ ستا خبره بالکل صحیح ده خو موږ دا ویو چې دا سیسټم باید نور ختم شي یو بیرغ د یو چا تر لاندې دغه خو په اتفاق په اتحاد دا بیرغ چې دی د افغانانو په اطلاع دا د ولس شی دی ګوره بیرغ باید یو وسیږي اوس موږ دولت لرو شکر الحمدلله اسلامي دولت لرو که مغلا نشته زنکبازي نشته بل کوم هغه نشته دی امنیت ښه برقراره دی نور څه شی غواړي چې دی اوس هغه راوتي دي مقامات راوتي دي دا مقامات څه شی معنا یعنې چا سره جنګېږي مقامات څوک دی همدا ملي بیرغ جګوي که نه نه زه دې پوهېږم زه دله جواب در کوم ډېر ښه خبره دې وکړه مقاومت والا هغه خلک دي چې نه زما افغانیت مني نه یې زما ملي بیرغ منلو نه یې افغانستان منلو زه بالکل د هغې خلکو خلاف زه د جنګ خلاف یم زه له موږ باندې هره مبارزه چې وکړو د سولې د لارې د امن د لارې خپله مبارزه پر امن طریقه وکړو څنګه چې دا نوره دنیا کوي نوره دنیا د مظاهرې د لارې یا د نیوکو د لارې خپل هغه اصلاح کوي موږ د ټوپک د لارې ولې د ټوپک د لارې موږ دا مشکل حل کړو اوس دغه مسله چې راغلې ده موږ باید د دغه د لارې حل کړو پر امن د دې نه دښمن استفاده کوي وروره مقاومت چې زه نه یم چې ملي بیرغ مقاومت نه مني او تعلیم نه مني ما ته یو شی دی زه ته خپل زما د شخصي نظر دی ځکه چې هم ملي شی نه مني دا ملي نه مني ملي بیرغ چې ومني د ټولو افغانانو به په دې کې ګوره زما شخصي مسله نه ده زه په خارج کې اوسېږم وروره تا د خارج خبره وکړه موږ دغه اوس د وطن سره په دغه لندن کې د دې لندن نه خالي خبرې درته کوم موږ 6 میلیونه افغانۍ کومه کړې دغه ویډیوګانې هلته پرتې د په خارج کې هغه خلک اوسېږي په خارج کې هغه خلک اوسېږي چې د وطن په هره بدبختۍ باندې دی خفه کېږي خارج کې هغه خلک ستا خبره منم اوس یوه خبره ستا خبره منم زمونږ خلک خپله ګوره یو سری خلک دي هغه خپله دې بیرغ ته هغه نه لري احترام نه لري صحیح ده داسې وایي چې زه ډېر احترام ورته لرم که چېرته دی ورته احترام لري د آهو په نامو یو دا نجلۍ ده د آهوی کندوزي په نامه ده په خارج کې اوسېږي دی په شورتک کې ګرځېږي دا ملي بیرغ راغستی ګرځوي دا اسلام دی چې وایي په دې بیرغ کې زموږ کلمه ده دی په دې کلمه باندې عقیده لري دا مسلمانه ده چې دا په شورت کې راوځي دا هغه کوي په کوم ځای کې ګوره خارج کې ګوره هر ځای کې چې دا چراغ قرمز ورته وایي ایران کې ورته چراغ قرمز وایي دا موټر چې درېږي ښه ترافیکي هغه چی دی هر موټر مخې ته ځان ته رخصېږي دا د دې هغه دا بیرغ د دې غاړه کې دا د دې بیرغ درناوی ده دا د دې بیرغ سره مینه ده
نه نه دا موږ تاسو هم شکر ځان بشو مسلمان یاست ګوره توحید هغه په دې باندې کلمه لیکل شوې ده هر څوک چې دا کار کوي د ټول حالت کې کوي او هغه د افغانانو نمائندګي نشي کولی اوس موږ شکر الحمدلله دولت لرو اسلامي دولت به دا پریکړه کوي موږ ګوره هر سړی ملت حق لري چې هر رقم ته هغه وکړي ولې دولت باید احترام ولري دولت اوس موږ اسلامي دی دولت داسې پریکړه نه کوي هیڅ کله داسې پریکړه نه کوي چې هغه د ملت په هغه وسیږي هیڅ وخت کې هغه داسې یو کار نه کوي چې یو خبره کوم وروره زما خبره وره زه پوه شوم چې ته سوي او خبرې کوي خو دې ګورئ کله چې د طالبان نظام راغی که نه ما خو اول دا خبره وکړه چې نظامونه بدلېږي ملي شیانو ته باید ګوتې وړل شي ګوره په 18 کسانې خوست په ننګرهار کې زلمیان شهیدان کړه مګر د پاکستان یو ټرک راځي او په هغې باندې د پاکستان بیرغ لګېدلی طالب هغه بیرغ لرې کوي طالبان راپاڅېږي هغه د وظیفې نه خوا کوي نو ته په خپل بیرغ باندې خپل خلک شهیدانې ځوانان او د پاکستان چې ستا سره کوم ناروا ده ستا سره یوه خبره درته وکړم د پاکستان نه چې کوم کومک راغلی هغه د کومک هغه موټرو د پاکستان بیرغ پرې لګېدلی و هغه اجازه لري حق لري د بیرغ په سر هیڅ کله ګوره زه درته یوه خبره وکړم هسې خبره دا خلک کوي بیرغ په سر کله څوک حق نه لري چا باندې هغه وکړي ګوره امیر صاحب دا خبره وکړله په خبره باندې ګوره خبر یو لیدلي ده سوشل میډیا کې پخش شوله دا خبره چې هیڅ مجاهد حق نه لري او چاته ووایي ته دې راکړه ګوشي زه ستا ګوشي وګورم ستا په ګوشي کې څه شی دي هیڅوک حق نه لري چې یو موټر ودرې ورته یو واقع خو مې راته وویله په خوست کې ګوره د خوست والي دا جرم وکړو چې د خلکو باندې نیمه بریتي والي سرونه یې پکړ کړه بیرغونه ورته خلک ورکړه په څوک وروره دغه دوه ورځې مخکې د کرکټ په شپږیزه کې یو سپین ږیری د ملي بیرغ له سر نه چا تېر کړی طالب ته هغې کوشش کوي چې لیدي ډېر داسې ویډیوګانې شته چې طالبان راننوتي دوکان ته ګوره زما خبره وکړه که نه رښتیا خبرې به کوو دروغ به نه ګورو نه به ځان غولو ډېر طالبان راننوتي په یو دوکان کې بیرغ ویډیوګانې شته داسې خو نه ده چې کله د هوایي خبرې دي هلته بیرغ لګېدلی بیرغ ترې راوالي صاحب مهربانه ګنډه کې ځان سره بیسي نو ته ولې داسې کار کوې اوس په سراسر د افغانستان کې سمه ده اوس په سراسر د افغانستان کې ملي بیرغ هم شته دی په دې ټولو دفترو کې په هر ځای کې چې د افغانستان ملي بیرغ و هغه همسې ایښی دی صحیح دی سپین بیرغ یې جګ کړی دی هغه د دولت پرېکړه ده فعلا ځکه چې دولت یې نیولی دی اوس تازه دی دولت تر څو د دولت په رسمیت پېژني دا لوټې دا خلک ورسره اشنا کېږي صحیح دی یو ذره وخت وړي زمان هغه خو یو بېل پړه د وروره پېژندګلي نه پېژندګلي بېل پړه زه تا نه دا پوښتنه ګوره زه تا ته یوه خبره وکړم دا نظام دی ښه دې کې هر رقم ته دا عام خلک نه دي د تېرې ادارې کسان داسې کارونه کوي په همدې د بیرغ په سر باندې یو ته بل ته پیسې ورکوي نور ملکونه یې هغه کوي صرف د دې لپاره چې تفریقه واچوي مخکې په د تېر نظام کې یو عکس په سر چې یو شهید قبر و هلته دا سپین بیرغ لګېدلی یو ملګری یې هغې ورسره عکس اخیستی و په تورخم نه را روان وینو 6 کاله باندې و 2.5 لک افغانۍ ته نه واخیستل بیرغ خو خالي یو عکس یې هغه ځای کې اخیستی و دی که نه دا بیرغ دا اوس ګوره په کابل کې هر ځای کې شته دی په موټرو کې شته دی هر سړی احترام کوي څوک چې د وطن چا سره چې د وطن مینې هغه دا کار نه کوي د طالب په جامه کې خلک راځي چې طالب نامبرې کړي مننه وروره الله دې ستا نظر ډېر نیک نظر او دې یوه خبره کوم دا پنجشیر خلک چې دومره ځان د پنجشیر د دولت کسان چې دومره ځان هغه کوي ښه وایي موږ وطن سره مینه لرو داسې دا بیرغونه جګوي اوس خارج کې د سوشل میډیا ډکه ده بیرغ راجګي ډېر او سر کېږدي زړه باندې ږدي دې بیرغ سره ولې مخکې مینه نه لرودله مخکې دولت کې چې دا سره پورې د دې بیرغ بیلو هزارګان یو تعداد راځي سوشل میډیا کې دې بیرغ ته کنځا کوي ستا نوم څه شی نوم دې څه دی زما نوم عبدالمنیر ګوره زه دلته په لندن کې مونږ ډېرې جلسې کړي په اروپا کې مونږ کړي ټول ریکارډونه پراته دي هېڅکله زه او زموږ ملګري د بل تنظیم بیرغ اجازه نه ورکوو چې زموږ دغه ته یې راوړي مظاهرې ته زموږ درې رنګه بیرغ نه علاوه هېچا ته اجازه نشته دی چې هر څوک وي خبره ورسېدي
دا زموږ پرېکړه ده ځکه چې که موږ هیڅ نه دې بیرغ سره مخالفت لرم نه د سپین بیرغ سره خاص د دې لپاره راغلم دا خبره وکړم چې دغه کسان چې راځي د سوشل میډیا کې چې دي دې بیرغ نه داسې هغه کوي سپین بیرغ باندې یو تعداد دي هغوی نه مشته کړي فیسبوک کې سپین بیرغ یې میښی دی دی یې میښی دی یو که دوه دا چې هر سړی اوس دې ته که ووایي یو کومنټو کې یو یعنې د هغې کلمې نه تېر شلمه دې کلمې پسې شلمه دې په اصلا په هغه کې شک دی په ایمان کې شک دی دا کارونه ډېره مننه خوشحاله اوسې ملګري ته سلام کوه خوشحاله شو نور ملګري به هم راولو